که ستونزې دې بیخي له حده ډېرې او ناچاره یې او هیڅ حل لار درته نه یو معلومه، یوه بله مهمه لار چې ما تجربه کړې ده او حتما مثبته پایله ترلاسه کولی شئ پرې، هغه دا ده چې پاڅېږئ 2 رکعته نفل له اودس وروسته وکړئ. لومړی ښه منظم او پاک او منظم اودس وکړئ، ورپسې 2 رکعته نفل وکړئ. په هره سجده کې په خپله ژبه باندې ضرور نه ده چې عربي، الله تعالی ته دغه شکایت وکړئ چې کوم څه تاسې ځوروي، له کوم څه چې تاسې ستړي یاست او ژوند مو تریخ دی، ورته وایئ چې ای لویه ربه دغه مشکل ما ځوروي، حل یې حتما تا سره شته، زه بېوسه انسان او ته د کائناتو خالق، زه په خپل دغه ضعف باندې تا ته زاری کومه چې دغه مشکل مې حل کړه. وروسته له دغې منځه نه ته حتما په ژوند کې په زړه کې داسې یو احساس کوي چې د مشکل دې حل کېږي. مطمئن واوسه، نیک یقین کوه، نیک ګمان په الله تعالی کوه او ډاډه واوسه، صبر وکړه چې څه وخت به د الله تعالی درته د دغه مشکل نه د حل لار راوباسي. بې صبري مه کوه، لږه موده انتظار وکړه، حتما داسې یو کار ستا په تمه شته چې خیر دې پکې وي او الله تعالی به درته د مشکلاتو د وتلو یوه لار برابره کړي. دا کار حتما عملي کړه.